السلام علیکم حکومت ګورو تر تاسو غواړئ چې د خپل تصویرونو نه د واتس اپ هسته سټیکرونه جوړ کړئ نو دا ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ په نن ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې د خپل هر یو تصویر نه یا د خپل نوم که تاسو په څه باندې لیکلی وي تاسو غواړئ چې د هغې نه یو زبردست سټیکر جوړ کړئ نو هغه تاسو هم ډیر زیات په اسانه طریقه باندې په دې طریقه سره جوړولی شئ څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې دلته څومره زیات سټیکرونه زما سره په واتس اپ کې شته دي په دې ځای باندې تاسو خپل تصویرونه شئ راوستئ تاسو ته ښکاري دا ټول تصویرونه دلته دي په دې ځای باندې تاسو خپل تصویرونه شئ راوستئ او کله چې هم به هغه سټیکرونه تاسو خپل ملګرو ته سند کوئ نو ملګري به هم ډیر زیات حیرانېږي چې تاسو څنګه د خپلو تصویرونو نه دغه سټیکرونه جوړ کړي دي نو دا به تاسو څنګه جوړوئ دغه ټوله طریقه به سټیپ بای سټیپ تاسو درښیم نو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې بیا به زموږ راتلونکې هره ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې پخپله در رسي نو خو ګمرګرو دغه طریقې کول لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ د دې لینک په تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ به څوک سمبل دا به اوپن کړئ فرست اپ به تاسو لاندې په کلیک واخلئ دلته به دې آپشن باندې تاسو ته ښکاري کریټ ا نیو سټیکر پیک سمبل تاسو په دې باندې کلیک کړئ بیا به څه وکړئ سټیکر پیک نیم نو زه بلته خپل نوم ولیکم تاسو ته ښکاري دلته مطلب زه بلته څنګه ولیکم حسن ون بیا نه تاسو ته ښکاري سټیکر پیک دلته به تاسو بل نوم ولیکئ مطلب زه دلته ولیکم حسن ون بیا به لاندې سمبل ته په کریټ باندې کلیک کوم دا به زما سره یو پیک کریټ شي او دلته به زه په دې کې بیا دننه تصویران اډ کوم تاسو ته ښکاري په دې کې ما خپل تصویر دلته اډ کړی دی بیا به تاسو په دغه باندې کلیک واخلئ تاسو ته ښکاري دا پلس نشان پکې شو کېږي په دې باندې به کلیک کوئ په دې کې دننه تاسو له ټول دا آپشنونه درکوي تاسو په دې کې یو تصویر راواخلئ یو په دې کې بل په دې کې یعنې تاسو په دې کې درې تصویرونه راخلئ د درې نه به تاسو کم نه راخلئ بیا باقي هغه نه لګي نو فرست اپ به زه دلته کلیک کوم تاسو ته ښکاري په دغه آپشن باندې بیا اوپن ګیلري ټیک فوټو سلیکټ فایل تاسو ته ښکاري دا ټول آپشن تاسو ته شو کېږي زه به سمپل په اوپن ګیلري باندې کلیک کوم او دوی ځای نه به زه خپل یو تصویر راواخلم کله چې هم تاسو په دې کې تصویر سلیکټ کړئ په هغې باندې به لږ غونده کې لوډینګ وشي تاسو ته ښکاري تصویر دلته راغلو بیا به تاسو وکړئ لاندې به کلیک واخلئ دلته په سمارټ سلیکټ باندې په دې کې به ستاسو د تصویرونه اتوماتیکلی بیک ګراوند هم ریموو شي اتوماتیکلی به د هغې نه یو سټیکر جوړ شي او ستاسو تصویر به هلته ولګي ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو ته ښکاري بیک ګراوند ته مکمل ریموو شو زبردست سټیکر ته جوړ شو بیا به تاسو وکړئ کلیک به واخلئ دلته په سیو سټیکر باندې کله چې هم تاسو ته کلیک کوئ تاسو ته ښکاري دلته به بره ستاسو دغه تصویر به راشي تاسو ته ښکاري یو تصویر دلته زما راغلو تاسو هم تاسو دلته هم راواخلئ دلته به هم راواخلئ ټول ځایونو کې به تصویرونه راواخلئ تاسو ته ښکاري ما په دې کې دلته د دې کې هم تصویر راواخیستو په دې کې هم په دې کې هم تاسو به هم دغه شان راواخلئ تاسو به تصویر څنګه راخلئ سمبل په دې آپشن باندې کلیک کوئ تاسو به ډایرکټلی ګیلري ته ځئ او د خپل ګیلري نه به تاسو تصویر سلیکټ کوئ تاسو څنګه چې ما تاسو ته مخکې طریقه وښودله بیا به دلته کلیک کوم ته په ایډ واتس اپ تاسو ته ښکاري ایډ ټو واتس اپ آپشن باندې کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ لږ غونده کې سرچینګ په دې باندې وشي تاسو ته ښکاري دلته شو کېږي پلیز ویټ لږ انتظار به تاسو وکړئ ستاسو چې کوم دلته څومره تصویران دي څومره سټیکرونه دي هغه به تاسو په واتس اپ کې دلته ډېر زیات په اسانه طریقه باندې ایډ شي او بیا تاسو هغه هر چا ته سینډ کولی شئ تاسو ته ښکاري په دې باندې لوډینګ روان دی لږ انتظار به تاسو دې ته بیا وکړئ تاسو ته ښکاري دلته به بل یو آپشن به تاسو ته شو شي ایډ تاسو به څه وکړئ دلته په ایډ باندې کلیک دلته بره تاسو ته هم لیکلي تاسو ته ښکاري وډ یو لایک ټو ایډ دلته هغه پیک چې کوم نوم حسن ون ټو واتس اپ نو تاسو به سمپل دلته په ایډ باندې کلیک کوئ کله چې هم تاسو په ایډ باندې کلیک تاسو ته ښکاري دلته په واتس اپ کې اوس ایډ شو که زه اوس لاړ شم هلته واپس واتس اپ ته او زه دلته وګورم چې دا تاسو ته ښکاري دلته چې لاندې کوم آپشن تاسو ته شو کېږي دا سټیکر والا که په دې ځای کلیک کړم نو دې ځای کې به دلته زما تصویرونه راغلي تاسو ته ښکاري ما چې کوم تصویرونه ایډ کړي نو هغه دلته دا دي راغلي دي نو تاسو ته ښکاري دا ډېر زیات ښایسته او ډېر زیات زبردست ښکاري هلته ما چې کوم تصویرونه ایډ کړي وو هغه هلته زما سره شو کېږي بیا به دا زه یو چا ته سینډ کوم څنګه سمبل بل ته کلیک کوم تاسو ته ښکاري هغې نه بلکل سټیکر جوړ شوی دی او ما هلته سینډ کړه که تاسو په دې باندې بیا کلیک کړئ تاسو فیورټ کولی هم شئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې نو ډېر زیات د کمال آپشن دی په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ په اسانه طریقه باندې چې د خپل تصویرونه ښایسته سټیکرونه جوړ کړئ نو خو ګمرګرو امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان